دلته د اسمار ولسوالۍ ګڼې کورنۍ به له دې وروسته د څښاک له پاکو اوبو څخه برخمنې شي. د کونړ مرکز اسداباد په ګډون په 15 ولسوالیو کې 14 دا ډول د اوبو شبکې تازه ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د بشري مرستو د همغږۍ په نوم یوې موسسې د 450 میلیونه افغانیو په لګښت 2600 کورنیو ته د پاکو اوبو زمینه برابره او څه باندې 2000 تنو ته د روغتیایي چوپړونو صندوقونه وویشل شول. تر دې دمه په همدې مکاتبو کې 4500 شاګردان له دې پروژې نه برخمن شوي دي او په کلیوالي سیمو کې 2000 وګړي یا 2600 کورنۍ برخمنې شوي دي. د کونړ پوهنې او کلو بیا رغونې او پراختیا ریاستونو تر څار لاندې پلو شوو دوی پروژو څخه به په بېلابېلو ښوونځیو کې څه باندې 4000 زده کوونکي هم ګټه پورته کړي. مسؤلین زیاتوي هڅې پیل کړي څو د کونړ لرې پرتو سیمو کې د خلکو د اړتیا وړ پروژې پلي کړي. البته دا چې زموږ مکاتب خو نور هم ډېر دي، نورو کې هم ضرورت لرو، هغه کې به هم کوشش کوو انشاءالله چې د وخت په تېرېدو سره که هغه د اسلامي امارت د بودیجې نه وي، که د مؤسساتو په همکارۍ باندې وي، د ولس په همکارۍ باندې وي، انشاءالله کوشش به کوو. دغه موجوده پروژې چې په 4 مکاتبو کې دي تقریبا 4500 شاګردان زموږ د دې نه مستفید کیږي. تقریبا په کونړ کې په تیر کال کې زرګونه خلکو ته د پاکو اوبو رسیدګي کړې ده او مشکلات یې ورته حل کړي دي او انشاءالله د راروان پلان لرو چې په راروان کلونو کې په کونړ کې څومره خلک د اوبو ضرورت لري او مشکلات لري انشاءالله ورته حل کړو. د کونړ په ګڼو کلیوالو سیمو کې د پاکو اوبو دا ډول پروژې پلي شوي چې ځایي خلک یې د خپلو سیمو لپاره ګټورې ګڼي. د پاکو اوبو پروژه دا زموږ دپاره 100% کې ګټوره ده، ځکه زموږ ماشومان چې ولته دا ماشومان به سیند له تله په اوبو پسې یا به کورونو ته تله، هلته د کوخ کې به اوبه څکلې بیرته به دلته راتله. نو زموږ اوبه ټولې په دې علاقه کې شدید کمبود لري، د سیند اوبه چټلې دي او زموږ کلو ته چې کومه پروژه شوې ده هغه هم زموږ زنانه به سیند ته کوزېدي، منګي به یې راخېژول، هم به زنانه په تکلیف وي، هم به اوبه پاکې نه وي. په دې باندې موږ ډېر زیات خوشحاله یو، ولسونه د امارت نه خوشحاله دي، خپله د دې پروژې د بشپړونکو نه هم خوشحاله دي او ډېر زیات د خوشحالۍ ځای دی، ځکه دا یوه داسې پروژه ده چې حیاتي پروژه ده. زموږ ماشومان د ستونزو سره مخامخ وو او اوس د هغه ستونزې به انشاءالله د دې پروژې د عملي کولو سره یو څه حل شي. د کونړ اوسیدونکي وایي د بیا رغونې په برخه کې د دا ډول پروژو پلي کېده د خلکو اړتیا ده او له اسلامي امارت څخه د ورته نورو حقوقو غوښتنه کوي.